افغانستان د آسیا په زړه کې پروت او له طبیعي زیرمو ډک هیواد دی. د دې هیواد خاوره، غرونه، درې او دښتې داسې خزانې لري چې د نړۍ سترو طاقتونو تل سترګې ورته نیولې دي. د سرو زرو له وړو زرو نیولې تر قیامتي ډبرو، مسو، وسپنې، لیټیم، نیوبیوم، طبیعي ګازو او تیلو پورې افغانستان د طبیعي شتمنیو یوه نادره خزانه بلل کیږي. راځئ دا پټ قیامتي رازونه له نږدې وڅېړو. د سرو زرو زرینې زرې د افغانستان د تاریخ له زړه نه راوتلې دي. د بدخشان، فراه، تخار، زابل او حتی د کابل په شاوخوا سیمو کې د سرو زرو زیرمې شته چې پخوانیو تمدنونو کارولې دي. د فراه ولایت نور آب سیمه د سرو زرو له طبیعي زرو ډکه ده. په بدخشان کې بیا د سرو زرو زاړه کانونه موندل شوي دي چې زرګونه کاله پخوا خلکو له دې کانونو څخه ګټه اخیستله. نن سبا د عصري ټکنالوژۍ پر مرسته د افغانستان د سرو زرو دا شتمني لا پراخ ارزښت لري. د مسو ستره ذخیره د لوګر ولایت په مس عینک سیمه کې موندل شوې ده. مس عینک نه یوازې د مسو له امله شهرت لري بلکې د آثارو له پلوه هم یوه تاریخي خزانه ده. کارپوهان اټکل کوي چې دلته د نړۍ له سترو مسي کانونو څخه یو لوی کان دی. د دې کانونو استخراج به د افغانستان د اقتصادي پراختیا لپاره ستر بدلون رامنځته کړي. خو د استخراج ترڅنګ د مس عینک لرغوني آثارو ساتنه هم د جدي پام وړ ده. د بامیان ولایت حاجي ګک دره د اوسپنې د زیرمو له پلوه نړیوال شهرت لري. په حاجي ګک کې دومره ډیره اوسپنه شته چې د نړیوالو کارپوهانو له نظره دا د نړۍ له تر ټولو سترو کانونو څخه ګڼل کیږي. د حاجي ګک اوسپنه نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره اقتصادي فرصتونه رامنځته کولی شي. خو لا هم تر اوسه پوره استخراج نه دی شوی او پرمختللو میتودونو ته اړتیا ده. افغانستان د عصري ټکنالوژي راتلونکي ته هم کلي لري. د برېښنایي موټرو، موبایلونو، کمپیوټرونو او نورو وسایلو د زړه فلز یعنی لیتیم په هلمند، غزني او نورستان کې موندل شوي لیتیم د سبا د ټکنالوژي اساسي ماده ده. همداراز نیوبیوم او تانتالیم چې په صنعتي ماشینونو او وسلو کې کاریږي هم د افغانستان په خاوره کې موجود دي. د افغانستان د غرونو شتمني یوازې فلزونه نه دي، دلته د دنیا ځینې تر ټولو ښکلي او قیامتي ډبرې هم پیدا کیږي. بدخشان د لاجوردو پلار دی چې هلته له پخوانیو تمدنونو راهیسې د زیورونو او مذهبي شیانو لپاره کارول کیږي. نورستان د زرغونو زمرودو کور دی چې ځانګړی شفافوالی لري. پنجشیر د ښکلو یاقوتو سیمه ده چې په نادر رنګونو پیژندل کیږي. دا قیامتي ډبرې د افغانستان د طبیعي ښکلا او کلتوري تاریخ ژوندۍ نښې دي. د تیلو او طبیعي ګازو زیرمې په شمالي ولایتونو کې لکه جوزجان، سرپل او فاریاب کې د تیلو او طبیعي ګازو زیرمې موندل شوي دي. د شبرغان سیمه د طبیعي ګازو له پلوه ځانګړی شهرت لري. د دې ګازو یوه برخه لا د مخه د کورنیو مصارفو او فابریکو لپاره کارېده. که د نړیوالو معیارونو سره سم استخراج او مدیریت شي نو دا زیرمې د افغانستان د انرژۍ خودکفایي تضمینولی شي. افغانستان یوازې غرونه، درې او دښتې نه لري. دا خاوره د طبیعي شتمنیو یوه پراخه خزانه ده. خو د دې زیرمو سم مدیریت د داخلي سوله ثبات او ملي همغږۍ سره تړلی دی. که د علم، مدیریت او امانت له لارې دا زیرمې وکارول شي، افغانستان به نه یوازې په ځان بسیا بلکې سیمه به هم ورسره روښانه کړي. راځئ چې د دې زرینې خزانې ساتونکي واوسو، نه یوازې استخراج کوونکي.